د علي وزیر ازادي په پاکستانی پوځ اور بل کړ. علي وزیر وایي که د پاکستان کرایي پوځ وزیرستان ته راغی غاښونه یې باسم. دا چې علي وزیر تازه نور څه ویلي او په دې هکله یې کومې څرګندونې کړي جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان له بنده خوشي شوی مشهور پښتون ملتپال سیاستوال علي وزیر له 2.5 کلن قید وروسته په لومړۍ وینا کې د پاکستان پوځ کرایي ګڼلی او خبرداری ورکړی چې که د عملیاتو په نوم بیا د سیمې شمالي وزیرستان ته راغی غاښونه به یې وباسي. علي وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او د پاکستان د پارلمان غړی دی مخکې د دغه هیواد پر پوځ د توندو نیوکو له امله بندي شوی و. نوموړي په کراچۍ کې له زندانه تر خوشي کېدو وروسته د پښتنو یوې لویې غونډې ته د لرو بري او افغان شعارونه ورکړل او د پښتنو خاوره کې د عملیاتو او وژنو خلاف د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. هغه وویل موږ دې کرایه کش پوځ ته نوره اجازه نه ورکوو چې د پښتون په مظلومه خاوره نور عملیات وکړي. د علي وزیر په وینا په پارلمان کې وزیر ویلي چې وزیرستان کې به بیا د ضرب غضب غوندې عملیات کیږي. زه ورته وایم په پارلمان کې به یې هم ورته ووایم دلته یې هم ورته وایم ته راشه وزیرستان ته چې غاښونه دې وکاږم. هغه د پاکستان پر نظام غږ وکړ چې د مذهب نوم استعمالول پرېږده، د ډالرو په بدل کې مذهب خرڅول او د شهادت په نامه د پښتانه وژل پرېږده. وی ویل هغه خاوره باندې چې تر اوسه پښتنو ژوند همیشه لپاره په غیرت تیر کړی دی تا په مختلفو نومونو باندې دغه خاوره ژړولې ده. علي وزیر ویل د بند په موده کې ورته د پوځ پخواني مشر جنرال باجوا د جرنیلانو او کرنیلانو په خوله ځوابونه لیږل چې باید د سره وویني. ما ورته وویل چې تر څو پورې مې دی په ګونډو کړی نه وي تر هغې نه ورسره ملاویږم. هغه وویل 26 میاشتې مې زندان تیر کړ. 26 میاشتې یا 2 میاشتې دا هیڅ خبره نه ده، خو ما ورته ویلي دي چې تا او د پاکستان ریاستي ادارو د خپل وخت نه ناجایزه فایده واخیسته. اوس زموږ وخت دی، اوس به موږ هغه کار در باندې کوو هغه تا چې واړه واړه ماشومان او بچیان جوړول. پاکستاني چارواکو د دغه مشهور پښتون سیاستوال څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه د نوموړي څرګندونې او له بنده خوشي کېدل د پښتنو ځوانانو له هرکلي سره مخ شوي دي.